دا غدا دی د اختر په ورځ باندې ډېر انسانان د قبرونو ته روان دي. سهار مازدن وروسته تاسو د مقبرو ته به کله تللی یاست یا به نه یاست تللی؟ خلک روان دي، زنانه روان دي. سورت یاسین سپارې موږ خپله لیدلي دي، دا ورسره یو لګي قبرونو ته ناست جاړي او هغه سورت یاسین وایي. دارنګه سلیم روان یو. دا یو رسم رواج دی د پښتنو، ډېر وجه نه دا د شرع خلاف رسم دی او رواج دی. الله نبی موږ او تاسو ته دا طریقه نه ده ښودلې. د دې نه ځان ساتل چې هغه پکار دی. اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده. خوشحالي به په هغه طریقه باندې موږ او تاسو کوو چې د الله او د رسول خلاف نه وي، د اسلامي حدود او د اسلامي چوکاټ نه بهر نه وي. لیکن دا مطلب به هم نه وي چې سړی د اختر په ورځ باندې د مړو قبرونو ته ناست او جړاګانې او فریادونه کوي. دا نشته دی زما ورونو. دې له ورتلل، په هغې باندې ګلان اچول، قبرونو باندې اوبه اچول، هغې باندې ګرباتۍ بلول، دا بدعت دی، دا یو رسم دی، دا د رسول الله د سنت خلاف طریقه ده. په دې باندې تا نه دا مړی نه خوشحالېږي. مړی چې موږ او تاسو نه خوشحالېږي نو په دعا باندې دعا ورته وکړه او دارنګې صدقه ورپسې وکړه. که مور پلار دی صدقه هغو ته ورسېږي، دعا هر مسلمان ته ورسېږي. دارنګې بې غلط رسم دا دی چې د دې اختر ته چې یو څو ورځې پاتې شي لږې قبرونه خلک پخوي او چونې وله ورکوي او دارنګې په هغې باندې قسمه قسم نمونه چې راغلي لیکي او یا د الله نمونه پرې لیکي یا پیاتونه کې. زما ورونو دا هم بدعت دی، دا هم یو رسم دی، دا هم د الله او د نبي خلاف طریقه ده. جابر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ باندې کلي دی دا چې موږ د قبر پوښو ان یجسس القبر، چې قبر دې پوښ کړی شي او قبر ته دې چونه ورکړی شي، په قبر باندې دې لیکل وکړی شي او په قبر باندې د ګنبد چې هغه قصاص کړی شي. د الله نبي مشکات شریف د حدیث ته صفا موجود دی، امام مسلم رحمه الله راوړی دی په کتاب الجنائز کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی ده. د قبر پخول، د قبر چونه کول، په قبر باندې ګنبد سازول، په قبر باندې د الله نومونه لیکل، دا بدعت دی، دا رسم دی، دا رواج دی، دا نه دی جایز. مورونو په دې باندې انسان اسې فضول خرچتې وشي. هلکه ستا دې مړي ته د کتۍ د سرو زرو نوم جوړ کړي، خو لاندې په دې قبر کې د سره خپل عمل پروت دی. ستا دا قبر د سرو زرو جوړول یا په هر کال باندې چونې وله ورکول، دا هغې ته څه فایده نه ورکوي. اسې ځان به ستړی کې او خپل مال به عبث شي هغه ولګوي، څه فایده هغه ته شي هغه نه میلاویږي. د دې د وجه نه دې نه ځان ساتل. او بل رسم و رواج چې د هغه زما ورونو دا هم ورسره دی چې کله د اختر اول ورځې نو یو میاشت مخکې مړی شوي نو دا خلک روانې بیا هلته دغه مړي کور ته او هلته ناست دي او لګۍ ژړا او فریادونه کوي او هلته لاس اوچت کې مړي ته دوا وکوي، مړي ته دوا وکوي. زما ورونو دا هم غلطه طریقه ده. غوره ټیک ده د مړي کور ته که ته هسې مبارکۍ او ملاقات له ورځې ورشه، خو هغه ته دا مړی مه رایادوه، ځکه چې هغه به خفه شي، پریشانه به شي. د اختر ورځ ده هغه به په غم کوي. هغه سره عامې خبرې وکړه، هغه سره د خوشحالۍ خبرې وکړه، د هغه ملاقات ته د الله لپاره چې هغه ورشه. دا طریقه صحیح ده. لیکن هلکه دلته کښېنې دوا به وکړو او دوا به وکړو او دوا به وکړو، هغه ته مړی یادول، نو دا یو بدعت دی، یو رسم دی. زما ورونو دې نه ځان ساتل پکار دی. دارنګې د مړي کور والا چې هغه جامې نه بدلوي، ویره زمونږ د مړي د اولنی اختر دی، اګر که هغه میاشت مخکې شوی اختر له جامې کړي هغه نه اچوي. یاره بس دا وایي ټیک خبره نه ده، ځکه چې زمونږ په کور کې مړی شوی دی، دا یو میاشتې وشو، دو میاشتې وشو، درې میاشتې وشولې. زما ورونو دا هم رسم دی، رواج دی. حدیث کې صرف داسې راځي، د قرآن نه معلومه ده. ام حبیبه رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د دې پلار دی ابو سفیان رضی الله عنه چې وروسته ایمان راوړی دی. دا وفات شو ابو سفیان، نو درې ورځې په درېمه ورځ باندې دا حدیث امام مسلم راوړی دی په کتاب الجنائز کې اول جز کې. هغه وی چې د ام حبیبه رضی الله عنها راولګېدله او خوشبویي چې د هغې راواخیستله او هغې ولګوله بدن نه کور کې او ځان یې برابر کړو او بیا وفرمایل زما د ډول او سینګار سره څه دي چې زه د ډول او سینګار کوم، لیکن په دې وجه کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې هغه زنانه چې هغه ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې، هغې لپاره دا جایز نه دي چې هغه د غم اظهار وکړي په یو مړي باندې د درې ورځو نه زیاته. مګر هغه زنانه چې د هغې خاوند وفات شي هغه به په خپل خاوند باندې 4 میاشتې او 10 ورځې چې د هغه غم کوي. ښې جامې به نه اچوي، خوشبویي به نه لګوي، شونډې به نه سرې کوي، لاسونه به نه سره کوي، ښې کپړې چې هغه به نه اچوي، خوشبویي او تیل به نه استعمالوي، ځکه خاوند د مړ له 4 میاشتې او 10 ورځې به دا په عدت کې ناست دی. لیکن دې نه ما سوا که لورې ده، که خورې ده او که مورې ده، اگر که زړه غمجني والله چې 10 کاله مخکې د پلار مړ دی که نه، اوس به هم ستا په زړه کې هغه ټکونه موجود دي. که 20 کاله مخکې د مور مړه ده که نه، والله العظیم اوس به هم په زړه کې هغه ټکونه او داغونه موجود دي.
لیکن غم بخکاره کنه چې زه جامې نه اچوم او زه ځان نه برابروم او زه ځان نه ډول کوم، دا جایز نه ده، مګر خپل ښځه چې خاوند باندې به دغه اظهار د غم چې دغه کوي هغه ته مستثنا ده، نور به دا کارونه نه کېږي. ډېرې وجه دا رسم رواجونه موږ او تاسو ته پرېښودل پکار دي. الله رب العالمین موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.